کوویډ مو تیر کړی؟ کېدای سي علایم مو نه درلودل. ځواب یې ستاسو د وینې په ټیسټ کې سته. د لندن په شمال کې د بارنت په روغتون کې BBC دغه انځورونه هغه مهال اخیستي چې لا د ماسک تړل نه وه حتمي سوي. دغه روغتیا پالان د انټي باډي ټیسټ پایلې معلومېدو ته لیواله دي. چې مې علایم پیدا کړل نو له کورنۍ لرې شوم. تر اوسه په لنډمهالي ځای کې ژوند کوم. فکر مې وکړ د انټي باډي ټیسټ به وکړم او پایله به یې څرګنده شي. هیله ده که مې بدن انټي باډي جوړه کړې وي بیرته به وکولی شم کور ته ستون شم. کارکوونکو ته پایله په پیغام یا میسج کې ورلیږل کیږي. کرینا په بیړنۍ څانګه کې کار کوي. د انټي باډي ټیسټ پایله یې مثبته وه. فکر کوم دوهمه څپه به راشي او تاسو غواړئ پوه شئ چې ورته چمتو یاست که نه. له ذهني پلوه ورته چمتو یم چې کېدای شي بیا پې اخته شم ځکه موږ ډېر ورنږدې یو. موږ هره ورځ دلته راځو. په بریتانیا کې حکومت د انټي باډي 10 میلیونه ټسټونه رانیولي. د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ هغه ناروغان چې نور ټسټونه کوي د دې غوښتنه هم کولی سي. خو په برتانوي طبي مجلې کې ځینې ډاکټرانو او علمي کدرونو لیکلي دا پایلې کېدای سي بې معنا وي. موږ د دې ټسټونو په اړه کافي معلومات نه لرو. موږ په دې نه یو خبر چې څومره دقیق دي او موږ په دې نه پوهیږو چې پایله یې څه معنا لري. موږ په دې نه پوهیږو که چیرې ستاسو د انټي باډي ټیسټ مثبت وي نو آیا دا معنا لري چې تاسو به بیا په وایرس نه اخته کیږئ او یا یې نورو خلکو ته نه لیږدوئ. اصلي ستونزه دا ده چې تر اوسه ساینسپوهان په دې نه پوهیږي که د کورونا په وړاندې انټي باډي ولرئ نو خوندي یاست. که مې د انټي باډي ټیسټ مثبت وي نو زه به لږ خوشحاله شم، لږ څه به باوري شم، لږ به ډاډه شم، خو بیا هم دا مرګونی وایرس ګرځي. نو آیا زه به په خوښۍ د څښاک ځای ته ولاړ شم؟ احتمال یې نشته. آن که انټي باډي مو خوندي کولی هم سي بیا به هم ډېر لږ انسانان خوندي وي. د نړۍ ګڼ شمېر انسانانو کورونا وایرس نه دی تیر کړی. نیویارک چې په نړۍ کې تر ټولو بد ځپل سوی ښار دی په هرو 5 کسانو کې یو د وایرس په وړاندې انټي باډي لري. په لندن کې بیا دا شمېر په 7 کسانو کې یو دی. خو په ټول انګلند او اسپانیا کې بیا په 10 کسانو کې یو کس انټي باډي لري. د ګڼو کسانو معافیت هغه مهال رامنځته کیږي چې په 3 کسانو کې 2 معافیت ولري. هغه مهال به بیا وایرس ته ګرانه وي د خلکو په منځ کې خپور سي. د بریتانیا د روغتیا اداره وايي د انټي باډي ټیسټ د وایرس د خپرېدا په اړه زموږ پوهاوی راډیروي چې څرنګه یې کنټرول کړو.